دوستانو نن زموږ ویډیو دی په باره کې ده چې د چاک شي یعنی د میرمن د غټ شي نه څنګه خوندونه واخیستلی شي، یعنی که د میرمن شی پړسېدلی وي نو د هغې نه څنګه مزه واخیستلی شئ. سلام دوستانو، که ستاسو سره ماشومان وي یا فیملي سره ناست نو دا ویډیو مه ګورئ، ځکه چې په دې ویډیو کې داسې مواد دی کوم چې تاسو ماشومانو فیملي سره نشئ کتلی. دوستانو ویډیو پوره وګورئ او که تر اوسه پورې تاسو زموږ دا چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو دا سبسکرایب کړئ او د ګنټې نښان هم ووهئ چې زموږ راتلونکي معلوماتي او جنسي ویډیوګانې په وخت وګورئ. دوستانو دارنګې ډېرې زنانې چې هغه چاک وي یعنی پړسېدلې وي نو دغه زنامه په شوک کې راوستل یعنی د هغه ګرمول ډېر زیات مشکل دی. نو که چېرې ستاسو ښځه هم دغسې چاکه وي نو تاسې به داسې وکړئ چې هغه به اول سمه ګرموي، ځکه چې د چاقې ښځې ګرمول ډېر سخت کار وي. تاسو به هغه اوس سمه ګرموي، دومره به یې ګرموي چې د هغې شرمګانه غوړې اوبه راوځي. دوستانو د چا میرمن هم چې چاقه وي په نن ویډیو کې زه تاسو ته داسې طریقه ښایم چې په هغې سره به تاسو خپله میرمن ډېره په اسانه انزال کړئ او د هغې شهود په ډېر زر راپاسوئ، یعنی ګرمه به یې کړئ. تاسو به داسې کار وکړئ چې ډایرکټ به د هغې په شرمګاه کې نفس نه ورکوئ، بلکې هغې سره به اول پیار او محبت کوئ. د هغې په شونډو به شونډ کېږدئ، د هغې په سینو به لاس وهئ، د هغې په کوناټو به لاس وهئ او دغې سره به ستاسو میرمن ډېره زیاته ګرمه شي او بیا چې څنګه تاسو نفس ورپرېږدئ نو هغه به ډایرکټ انزال شي. که ستاسو ښځه هم چاکه وي نو په دغه طریقه ورسره کوروالی وکړئ نو تاسې به هم د کوروالي نه خوندونه او مزې واخلئ او هغې ته به هم جنسي تسکین میلاو شي. دوستانو زموږ مطلب فحشي خپرول نه دي، بلکې تاسو ته صحیح معلومات درکول دي. که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو او شیر کړئ او د نورو دغسې معلوماتي ویډیو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.